بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو د عربي ژبې د زده کړې مینوالو، تاسې ټولو ته ښه راغلاست وایم په دې هیله چې روغ جوړ یاست. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. رسیدلی یو 88 نمبر صفحې ته، او په 88 نمبر صفحه کې 3 نمبر تدریب یا تمرین دی. اقرأ الفقره ثم اجب. دغه پاراګراف ولولئ. فقره ورته عربي کې وایي، پاراګراف ورته انګلیش کې وایي. د پښتو نوم به یې تاسو راته کمنټ کې ولیکئ چې زه هم پوه شم چې پاراګراف ته پښتو کې څه وایو. دا یو پاراګراف دی، دا لولو. بیا د همدې مطابق موږ ته لاندې یو څو شپږ پوښتنې دي، دا جوابوو. اول یې وایم او بیا یې ترجمه کوم. تاسې به هم غوږ شئ چې زه یې وایم څومره یې په معنا پوهیږئ او څومره نه، چې بیا یې کله معنا کم نو تاسې به خپل مفهوم هم ترې والئ. أسرة أحمد لا تنام يوم العطلة. طه يكنس غرفة الجلوس، وفاطمة تكنس غرفة النوم، وأحمد يغسل الملابس، ولطيفة تكوي الملابس، والجدة تغسل الأطباق، والجد يقرأ القرآن. انشاءالله که ټول نه وي یو څه اندازه، خو به ډېره فیصدي مطمئن یم چې تاسو به پوه شوي یاستئ چې څه مې ویلي وي. اسرة احمد، د احمد کورنۍ، د احمد فامیل. لا تنامو، نه ویده کېږي. یوم العطلة، د رخصتۍ په ورځ. طه نوم دی. طه یکنسو، جارو کوي. غرفة الجلوس، د ناستې کوټه. وفاطمه، او فاطمه چې ده، تکنسو، جارو کوي. غرفة النوم، د خوب کوټه. و احمد یغسل الملابس، پریمینځي، وینځي. الملابس، جامې، کالي. جامې چې وي دا وینځي. ولطیفه تکوي الملابس، اوتو کوي، استری کوي. ملابس، جامې. والجده، او نیا، تغسل الاطباق. دوی نو مطلب نیا خو زړه وي، دوی هغه هم نه ده بخلې، هغې باندې هم کار کوي. والجدة تغسل الاطباق، او نیا پرېمینځي چې شی، کاسې، پلیټونه. والجد، او نیکه، یقرأ القرآن، لولي قرآن. سوال دی، تاسو به اوریدلی وي دا پاراګراف، د هغې په اساس به دا جوابوئ. ماذا يفعل طه؟ يكنس غرفة الجلوس. ماذا تفعل فاطمة؟ تكنس غرفة النوم. ماذا تفعل لطيفة؟ تكوي الملابس. ماذا يفعل الجد؟ يقرأ القرآن. ماذا تفعل الجدة؟ نيات سكوي، تغسل الأطباق. ماذا يفعل أحمد؟ یغسل الملابس، جامې مینځي. انتقالیږو په همدې 88 نمبر صفحه کې 4 تمرین ته. التدریب الرابع. اقرأ الفقره ثم اجب. دا پاراګراف ولولئ او بیا د سوال جواب ورکړئ. زه یو ځل بیا دا په عربي کې لولم او بیا یې پښتو ته ترجمه کوم. یستیقظ طاهر عند الفجر، ويتوضأ في البيت، ويذهب إلى المسجد. يصلي طاهر الفجر في المسجد. طاهر يقرأ القرآن، ولا ينام بعد الصلاة. يستيقظ طاهر عند الفجر. طاهر راویکیږي سحر کې، یعنی الفجر دا سبی نه دی چې 8 بجې، 4-5 بجې چې کوم سبی وي هغه. ويتوضأ في البيت، او اودس کوي په کور کې. ويذهب إلى المسجد، او ځي چیرته؟ مسجد ته، جومات ته. يصلي طاهر، لمونځ کوي طاهر، الفجر، د سهار، في المسجد، په مسجد کې، په جومات کې. طاهر يقرأ القرآن، طاهر قرآن کریم لولي.
ولا ینام او نویده کیږي بعد الصلاة د مانځنه وروسته. اوس عین یې دا بل پاراګراف غوندې 6 سواله دي، دا به تاسې حل کوئ. ویډیو سټاپ، سوالونه حل کوئ او بیا وګورئ چې تاسې صحیح حل کړي که غلط. متى يستيقظ طاهر؟ طاهر څه وخت راویښیږي؟ عند الفجر. أين يتوضأ؟ في البيت. إلى أين يذهب؟ إلى المسجد. أين يصلي الفجر؟ يصلي الفجر في المسجد. هل ينام بعد الصلاة؟ لا، لا ينام بعد الصلاة. ماذا يفعل بعد الصلاة؟ يقرأ القرآن. انتقالیگو 9 نمبر صفحه کې داو د القراءه بخش د لوست بخش. اوس انتقالیگو د لیکلو بخش ته. موږ مخکې هم ویلیو د لیکلو دغه برخه یا څانګه چې دا عموما د وړو عمر لرونکو یا د ماشومانو لپاره ده. سین د جملې په سر کې، البته د کلمې په سر کې داسې لیکل کیږي، په منځ کې داسې لیکل کیږي، په آخر کې داسې همدا شان. شین ساکنوسو ګورئ سین په سر کې، مسجد په منځ کې داسې لیکل کیږي، جلوس په آخر کې داسې لیکل کیږي همدا شان. شقه، يشاهد، فراش. التدريب الأول مر بقلمك على الحرف. دا هم د ماشومانو لپاره دی. دلته سین دی، د سین د پاسه بیا هم داسې کش کوئ. انسخ مطلب کاپی، دا به کاپی کې دلته. التدريب الثالث مر بقلمك على الكلمة. دا ما لیکل دي. او انسخ. العرض presentation، پیشکش، وړاندیز، ښودل. صاد او ضاد ما د کلمې په سر کې داسې لیکل کیږي، په منځ کې داسې لیکل کیږي او صاد داسې لیکل کیږي. التدريب الثاني مر بقلمك على الحرف. دا به رازو اختبر نفسك. الوحدتان سوالونه دي د دواړو وحدو. الوحده فکر کوم الرابعه والخامسه، درېمه او څلورمه ده که څلورمه او پنځمه ده. د دواړو وحدو امتحان دی. اختبار به انشاءالله سبا ته د سوالونه به شرح کوم په راتلونکي درس کې او بیا به تاسې هغه سوالونه حل کړئ. البته د اختبار سوالونه زه نه حلوم. نو که چا دا صفحه سبسکرایب کړې وي همداسې تیر شئ ترې، که نه مو وي سبسکرایب کړي حتما یې سبسکرایب کړئ او هغه د زنګ یا د ټالۍ نښه چې ده په هغې کلیک وکړئ چې د نوو ویډیوګانو نوټیفیکیشن تاسو ته در رسیږي. همدا شان نور هغه ورونه چې تاسې پوهیږئ چې غواړي عربي ژبه زده کړي، د دې موقع نه استفادې سره هغوی هم راوبلئ تر څو د چینل سبسکرایب کړي او ویډیوګانو نه مستفید شي. ونكتفي بهذا القدر من الدرس ليومنا هذا، ونلتقي إن شاء الله في الدرس المقبل إن كنا أحياء. وإلى اللقاء القادم، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.